سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. د کنیډیکټ ایالت د نیویارک وڅنګ ته زه یم ښاغلی پښتون صاحب راسره دی. پښتون صاحب سلامونه. سلامونه وروره، جوړ په خیر. صحت ښه دی؟ په خیر جوړ وغه الحمدلله. څنګه دي د ژمي شپې ورځې څنګه تېرېږي؟ د ژمي شپې د روانې دي وروره، بس اوس خو نو د ژمي موسم دی. تقریبا څه تر مارچ پورې د واورې بارانونه شته. ښه، بس هغسې بیا نه کوي کرارېږي سره. نو بیا وایي انشاءالله سمیږي. نو موږ هم راوتلي یو د ښار خوا ته، غواړو چې وګرځېږو. د کنیډیکټ ښار ته ولاړ شو. نیو هیون ته ځو؟ اوه بله، ویسټ هیون که نیو هیون؟ ویسټ هیون خو دغه د نیو هیون ښه، نیو هیون کاونټي ده او ویسټ هیون ښار دی. ښه نو ځو نیو هیون ته. نو ګورو چې هلته وګورو، یو سودا مودا وکړو، څه چې ضرورت لرو هغه راواخلو، او همدارنګه د ښار سیر وکړو. نو ترافیکو بیروبار یې ګڼه ګوڼه ده. ابلا مکرو ته خو غوږ دی دوستانو. ښه هنرمند دی پښتون صاحب ابلا مکرو. الله دې جنتونه نصیب کړي. امین کې امین کې. ښه د افغانستان لپاره همیشه د افغانستان د درد یې راڅرګند کړی، د خلکو د غوږو پورې د زړه درد. دا د هغه زړه درد دی چې د هر افغان درد دی، نه؟ نو خدای پاک دې جنت نصیب کړي. وکیل باندې تکړه. امین کې. نو دغه دوستان ګورئ، ځنګلونه دي، ډېر ښایسته ځای دی کنیډیکټ چې رښتیا شي. امریکا ټوله ښایسته ده، خو بیا هم دا کنیډیکټ بیا جلا خوند کوي. امریکا ټول دغسې شنه ده، ټول همدا رقم ده. په دوبي کې به دا ښه خوند کوي، په پسرلي کې په دوبي کې بیا اوس نو زه څنګه ووایم، بیا منظره یې ملګرو ته ښکاره کړه چې څنګه په دوبي کې څنګه خوند کوي. دغسې ډېر ښه خوند کوي. دا وردا به څومره ښایسته وي. هایوې دا وه، دا یو طرف دی. دا یو طرف دی، هغه بل طرف دی. هایوې سړکان ټول یو طرفه دي، چندانې نسل ډېر کم دی. دا هایوې دا هایوې یو طرف دی، او هغه چې دی بغل ته هغه بیا بل طرف دی. ډېر خوندورې هایوېګانې دي. دا چې زرغونې روسان څومره خوند به کوي. ما خو لا په دغه اندازه باندې نه دی شنه دی. ډېر دغه دي، داسې سړکان اکثر لري. شاید موږ افغانستان کې هم ولرو، چې مکمل پټ دي په دغه باندې، په ونو باندې، په دوبي باندې لمر نور ته راولېږي، سړک کمل دغه وي. څومره خوند به کوي. د دواړو خواو څخه شاخونه راغلي، درخت یې سړک یې کور کړي، دا به څومره مزه کوي. نو افغانستان خو ښایسته دی، خدای پاک دې افغانستان کې سوله راولي، ارامي راولي، څومره خوند به کوي. دا زه یوه خبره درته وکړم، ملګري به هم په دې قناعت راسره کېږي. کم خوند چې د هغه ځای په درختو کې شته، د هغه ځای په نیچرل هغه درته وایم نیچرل شته، په دې کې نشته. دا خبره ده. که څه هم ډېر شین دی، ډېر ترکي یافته دی، متللي دي، خو هغه زموږ څه وطن خوند نشته پکښې کې. افغانستان خو افغانستان دی. دغه یو د لو واده کې ارغنداب چې به را روان وي، یو طرف د شنې اوبه را روانې وي، د بل طرف د والیواله زرغونه منظره وه، ډمبار به و، څومره خوند به کوي. خدای پاک دې افغانستان کې وضعیت سم کړي چې د خیره سره بېرته درسو. زه یم پښتون صاحب د لوولیا پر غاړه باندې روان یو، روزګان ته ځو، څومره خوند به کوي. والله اوس به حالات نارمل په ډېر اندازه سمیږي، او نور هم سمیږي انشاءالله. خدای دې په افغانستان کې سرتاسري سوله راولي، او دایمي سوله دې خدای پاک راولي. نو بیا ما خو سوله وایي په افغانستان کې، ما پښتون صاحب ته څه شي کولی؟ که څنګه پښتون صاحب وایي هغه بل شی د هغه چا څه پوښتنه وکړه چې تېر سوي یې. بلکل ته خو لا نه وې، خو ما به تېر سوي دي، ډېر زور غواړې خپل وطن څخه جدا کېدل. مور، پلار، وروڼه، دوستان، قریبان، ملګري. کوم ملګري چې په افغانستان کې هغه دلته نشته. وخت نه وختل سي درځلای، ځکه چې ټول مصروف دي. که ته کار ونه کړې، کور نه سي چلولی، نه؟ بلکل. نو مشکلات دي خامخا. بس هغه په لنډه کې به ووایو، افغانستان دی، چې هر د امریکا پر که د پاریس پر ښار باندې نه ورکوو، هغه یو غزل یې ویلې ده، نه؟ دا یو واقعیت دی.
منظره و در باندې وموندله تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان